بسم الله الرحمن الرحیم. اوس راځو دویم درس ته چې حروف مرکبه پاسه لیکل شوي دي. مرکب یعنی دوه حرفه یا درې حرفه یو ځای لیکل شوي دي، خو لوستل کېږي بیل بیل، ځکه چې دې باندې څه حرکات نشته دي او د دې تلفظ خیال ساتل پکار دی. دې کې هم هماغه قانون چلیږي چې کوم حرف ډک دی نو ډک لوستل کېږي، کوم حرف چې درې حرفي دی نو درې حرفي به لولو. نو دغسې تقسیم باندې به انشاءالله سبق وایو. لکه مثال په طور باندې الف لام الف. ډیر خلک لام الف وایي، لام الف، نو هلته چې دی لام پوره تلفظ شوی نه وي نو الف بیا ورسره وایي، نو دا صحیح نه دی. لام الف یعنی د لام چې کوم آخري کې میم دی دا جدا شي او الف چې دی بیا جدا لوستل شي. لام الف با الف لام الف لام لام الف لام حاء. دا لام حاء یا لام جیم بعضو کې لیکل شوی، نو لام جدا دا شي او حاء جدا. لام الف با لام با كاف 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 باء كاف باء یا بعضو کې كاف تاء لیکل شوی. كاف الف كاف الف با كاف تاء تاء كاف ثاء با تاء ثاء نون يا با الف نون الف. د نون آخري چې کوم نون دی دا الف نه جدا وي. تا الف یا الف ثا الف با سين ياسين نون سين تاسين ثاسين ثاجيم تاح نون خا. مونږ ویلو چې خا ډک حرف دی. یا حا با جیم یا میم با میم. دا چې دی نور همداسې تلفظ سره ادا کول پکار دی چې درې حرفي ووایو او ډک حرفونه چې کوم دي ډک حرف ووایو. او دې کې یو سبق دی چې هغه صاد ضاد طا ظا صاد با. صاد با دا غلط دی ځکه چې هلته صاد چې کوم دال دی آخره کې دا نه تلفظ کېږي، قلقله پکې نه کېږي، بیا یو حرف په بل حرف کې داخليږي، نو دا صحیح نه دی. صاد با دې نه مخکې طا با بیا ضاد الف یعنی اول ضاد پورا تلفظ کو، هغې نه بعد چې دی الف ووایو. او دې نه مخکې چې دی دا حمزه لیکل شوې ده او لاندې الف دی، بیا حمزه لیکل شوی دی لاندې واو دی، حمزه لیکل شوی دی او لاندې یا دی. مقصد دا دی چې قرآن کریم کې دغسې الفاظ به راځي، نو موږ او تاسو ته پکار دي چې هغه بیا واو ونه لولو بل الف ونه لولو،
یا ونولولو بلکې دلته چې کوم حمزه لیکل شوې ده دا حمزه به ولیکو لکه قرئ چې قرآن کې راځي نو هلته یا لیکل شوی حمزه لیکل شوی نو حمزه به تلفظ کوو همداسې نور نو دا سبق چې دی ان شاء الله دې کې به په خپلم کوشش وکړ دي استادانو ته پکار دي چې شاګردانو باندې ډېر زیات مهنت وکړي او دې کې همدا خبره ده چې دې حروف ته حروف مرکب وایي مرکب ورته ځکه وایي چې دوه حرفه یا درې حرفه دا چې کوم دي یو ځای لیکل شوي دي او بیل لوستل کېږي صحیح تلفظ سره الله دې موږ ته توفیق راکړي